الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 20 شروع کو. متاسې د تانیث بحث شروع کړی وه. د الله په فضل سره د تانیث تعریف مو ووی، بیا مو پکې د تانیث اقسام مع الامثله. نن به انشاءالله بحث ثالث شروع کو. البحث الثالث فی بیان شرائطه. دا چې دی فشرطه ان یکون نونې سطر وجوره پورې ده. نو مصنف علیه رحمت نن دا خبره متاسې ته کول غواړي چې تانیث به کله مؤثر ګرځي چې یو اسم غیر منصرف ته واړوي. یعنی یو اسم غیر منصرف جوړېدو کې د تانیث څه اثر او څه کردار به وي. د دې اسم غیر منصرف جوړولو دپاره تانیث به څه شرط لري او که نه. ښه، موږ تاسې ما قبل تفصیل کې دا خبره کړې وه چې د تانیث څلور قسمه دي. اول قسم چې و الف ممدوده، دویم قسم الف مقصوره، صحیح شه، او بل قسم چې و دریم تانیث بالتا متحرکه، او بل چې و څلورم تانیث بالتا ساکنه. صحیح شه که نه؟ دا بحث موږ تاسې هغه ورځ یلی وه. نو نن به دغه څلور واړه اقسام مو تاسې انشاءالله تفصیل سره یایو. چې دغه څلور واړو کې کوم یو تانیث مع الشرط مؤثر ده او کوم یو تانیث بدون شرط یا بلا شرط مؤثر ده. نو د اولنی دوه اقسام چې دي الف ممدوده او الف مقصوره، دا بغیر د شرطه یو اسم غیر منصرف جوړوي. یعنی یو اسم لره غیر منصرف جوړېدو کې الف مقصوره او الف ممدوده اثر بدون شرط ثابتېږي. دوی اثر دپاره څه شرط ضرورت نشته ده. دا به انشاءالله مو دغه باره کې بحث لږ وروسته وکړو. هغه دوه قسمونه چې هغوی اسم غیر منصرف اړولو ته دوی اثر دپاره څه شرط ضرورت ده. نو چې کوم شي ته د شرط ضرورت شي نو هغه لږ کمزوری شي، نو هغوی ته مصنف علیه رحمت اشاره هم کړې ده. نو اول به مو تاسې همدغه مع الشرط والا باره کې لږ بحث وکړو انشاءالله. اول قسم تانیث بالتا لفظي، دا په نسبت د معنوي سره لږ قوي ده. تاسو به خپله هم اندازه لګیږي یو تانیث بالتا او بل تانیث بالتا مقدره. نو چې کوم تا په الفاظو کې موجوده وي، تلفظ پې کېږي، هغه لږ قوي وي په نسبت د هغه تا سره چې هغه په الفاظو کې نه وي موجوده او مقدره وي. نو چې هغه تانیث چې هغه تانیث بالتا ملفوظه وي، برابره خبره ده که ساکنه وي که متحرکه وي. خو دلته موږ چې د متحرکې سره کار ده، ساکنه ما تاسو ته هغه ورځ ویلي وو چې هغه فعل سره خاص ده، نو هغه سره مو کار نشته. نو تانیث بالتا متحرکه دا قوي ده. نو قوي دپاره یو شرط ضروري وي، ډېرو شرایطو ضرورت ورته نشته ده. نو مصنف علیه رحمت اول بحث شروع کړی ده تانیث بالتا متحرکه نه. برابره خبره ده که د علم بیا د تانیث بالتا متحرکه چې ده مذکر په علم کې وي که د مؤنث په علم کې وي. ما تاسو ته هغه ورځ هم ویلي وو طلحه دا د مذکر دپاره ده. همدا رقم ته د مؤنث دپاره مثالونه هم شته دي چې هغوی کې تای متحرکه راغلی وي.
تاسې ذهن ته به سوال راځي چې تانیث بالتای متحرکه دا ویلې قوي دی، دغه کې څه وجه ده؟ دغه کې دوې وجې دي. یو خو دا د علمیت دپاره وضع شوی دی، نو یو شی چې علمیت دپاره وضع شي هغه د تغیر او تبدل نه څه کېږي؟ محفوظ کېږي. او بل دا چې دی تانیث بالتای متحرکه ملفوظه پکې راغلی دی، لکه طلحه فاطمه. طلحه دا د مذکر نوم دی او فاطمه دا د مؤنث نوم دی. تانیث دویم قسم تانیث معنوي په نسبت د لفظي سره لږ کمزوری دی، نو دغه قوي کولو دپاره مو دوه شرطونه ذکر کړي دي. یو به پکې علم وي چې مصنف علیه رحمت وکذلک المعنوي سره بیان کړی دی. دلته دا کاف کاف تشبیه پکې راغلی او ذالک اسم اشاره ده، مشار الیه تانیث بالتا ده. مطلب یې شیشه لکه څنګه چې تانیث لفظي کې علم تاثیر دپاره شرط ده، همدارنګې تانیث معنوي کې هم د علم به شرط وي. صحیح شه. دغلته د علم چې ده دا چې ده غیر منصرف دپاره شرط نه ده. ښه تاسې داسې ونه چې دا تانیث بالتا کې علم چې ده د غیر منصرف جوړېدو دپاره شرط ده، نه، دا چې ده څه شي پاره پکې شرط ده؟ دا پکې د تانیث لفظي کې علم چې ده دا تاثیر چې پیدا شوی دی علم د وجې نه پکې پیدا شوی دی، علم دپاره شرط ده پکې. ښه اوس چې تانیث معنوي دغه کې چې دی کله مو چې ولې دا دغه کې علم هم شته دی او تانیث هم پکې شته دی، نو دغه کې لږ قوت پیدا شه، خو بیا هم دومره ډېر قوت پکې نه دی پیدا شوی. نو دغې وجې نه تانیث معنوي دا ته منصرف هم یلی شي او غیر منصرف هم یلی شي، او تانیث لفظي دا چې د غیر منصرف به یایې او منصرف یې نشي یلی. دا فرق یاد ساتوی. ښه تانیث معنوي غیر منصرف مو ویلی یایو چې دغه کې دوه سببه دي، یو پکې علمیت دی او بل پکې تانیث دی، او منصرف ویلی یایو چې دغه کې علمیت شرط موندلو باوجود خفت پکې باقی پاتې ده، ځکه چې دغه کې تای متحرکه نشته دی که نه لفظاً معنن پکې پراته ده، نو هغې وجې نه پکې خفت پروت دی، نو دا ته منصرف هم یلی شي. ښه او که ته بیا هم دا خبره کوې چې زه تانیث معنوي غیر منصرف یم او دا به غیر منصرف یل واجب وي، نو هغه دپاره مصنف علیه رحمت یو بل شرط هم لګولی دی. هغه درې شرطونه دي، که هغه درې شرطونو نه پکې یو شرط وموندلی شه بیا تانیث معنوي هم غیر منصرف یل واجب دی. اول شرط پکې کوم دی چې ثلاثي متحرک الاوسط به وي، که دا پکې نه وي نو بیا باید دویم شرط پکې وي زائد از ثلاثه به وي، یعنی رباعي یا خماسي به وي. که دا شرط هم پکې نه وي نو دریم شرط پکې باید ثلاثي ساکن الاوسط به وي او عجمی به وي. صحیح شه. که نو که چېرته په تانیث معنوي کې علمیت سره سره تانیث معنوي کې په دغه دریو شرطونو کې یو شرط وموندلی شي نو بیا تانیث معنوي غیر منصرف یل واجب دی. اوس به دغې دپاره موږ تاسې انشاءالله مثالات ګورو. هندون چې دی دا تانیث معنوي دی، یو پکې علمیت دی او بل پکې تانیث دی چې تا پکې مقدره دی، نو هندون ته منصرف هم یلی شي او غیر منصرف هم یلی شي. مو منصرف غیر منصرف ځکه یایو چې دغه کې دواړه سببونه شته دي، او منصرف ځکه یایو چې دغه کې خفت موجود دی، اوس هم د علمیت سره پکې خفت هم پروت دی، او غیر منصرف یلی واجب نه دی، ویلی واجب نه دی، ځکه واجب به هله و چې د هندون ثلاثي دا خو ثلاثي دی که نه، نو باید د اوسط شی وای متحرک وای.
صحیح شه. نو د اوسط چې د ساکن ده هندون نون پکې ساکن ده. او دویم شرط مو ویلی چې زاید الثلاثه به وي او هندون چې د ثلاثي ده زاید الثلاثي نه ده. دریم شرط مو ویلی وه که چېرته ساکن الاوسط وي او ثلاثي وي نو باید عجمي وي او هندون چې د عجمي نه ده. ټیک شه. اوس به دا نورو دپاره مو مثالات یایو. سقاره دا د دوزخ د یوې طبقې نوم دی. الله دې موږ تاسې ترېنه وساتي. دا ثلاثي متحرک الاوسط دی. نو سقر چې دی دا غیر منصرف یل واجب دی. ویلې واجب دی چې یو دا علم دی بل پکې تای مقدره دی. نو که څوک در باندې اعتراض وکړي چې دا خو منصرف یله هم جایز دی نو ته ورته جواب ورکړې چې د اوسط چې دی متحرک دی. نو چې اوسط متحرک شو دغه یو شرط بل هم وموندلی شو نو دا اوس قوي شو دا غیر منصرف یل واجب شول. خو د دویم دپاره مثال چې زاید الثلاثي وي لکه زینبو چې دا مؤنث معنوي ده. یو پکې علمیت ده بل پکې تانیث ده او بل پکې شرط شی ده چې زاید علی الثلاثي ده. ځکه زینبو کې 4 حروف دي. دریم مثال مو ویلی وه چې اوسط که ساکن وي نو باید شی وي او ثلاثي هم وي نو بیا هغه نه بعد علاوه ده کې باید د عجمي وي. لکه د ده مثال شی دی مه او جور. دا چې دي دوه ښارونو نومونه دي. ښه دې کې یو علمیت دی بل پکې شرط چې دی عجمي دی. نو دغه چې دی غیر منصرف یل شی دی واجب دی. انشاءالله تاسو به اوس پوه شوي وئ. اوس باس رابح ته به راشو. فی بیان قسمه الذي مؤثر فی منعه بلا شرط. یعنی هغه دوه تانیث به مو یایو چې هغه غیر منصرف کې مؤثر دی بدون شرط مع الشرط نه دي. دغه نوره دوه چې و تانیث لفظي او تانیث معنوي دا لږ کمزوري و. تانیث لفظي خو بیا هم ښه وه قوي وه هغه کې یو شرط وه او تانیث معنوي ډېر کمزوری وه هغه کې مو 2 شرطه کړل بیا هم پکې دومره قوت پیدا نه شه چې مو ویلي وای غیر منصرف یل واجب دی. بیا پکې مو دریم شرط واچولو تانیث معنوي کې. نو تانیث معنوي هله یو شی غیر منصرف ګرځوي او هغه غیر منصرف یل واجب دی چې دا 3 شرطه پکې وموندلی شي. او دغه نوره دوه چې دي هغه تانیث چې الف مکسوره سره وي او هغه تانیث چې الف ممدوده سره وي نو دا چې دي بدون شرط غیر منصرف کې مؤثر دی او غیر منصرف یل واجب دی. نو مصنف علیه رحمت تانیث دغه 2 قسمونه بیانوي چې کلمه غیر منصرف جوړولو کې بدون شرط مؤثر دی. او دوی کې یو سبب دی چې هغه قایم مقام د 2 سببونو ده. څوک دي یو تانیث په الف ممدوده سره چې وي او دویم نمبر تانیث الف مکسوره سره چې وي. خو اوس دلته مصنف علیه رحمت دلیل بیانوي چې دا څنګه چل دی. یو خو بدون شرط مؤثر دی او بل دا یو سبب دی او قایم مقام د 2 سببونو ده. دلیل شی دی دا خو به موږ ته دلیل راوړې ځکه د دلیل میدان دی. نو اوس به دلیل ته غوږ شوی. دا 2 قسمونه چې بغیر د شرطه کلمه غیر منصرف جوړولو کې مؤثر دي ځکه قوي دي. یو خو د دوی په آخره کې الف راغلی چې د دوی په آخره کې الف راغله که الف مکسوره که الف ممدوده وي. الف مکسوره مثال حمراء او الف ممدوده مثال لکه حبله. ټیک شه. نو دوی آخره کې چې الف راغه نو اوس د دوی آخر چې دی حذف کیږي نه ځکه الف د وجې نه آخر چې دی شی شو محفوظ شو. او دا یو سبب د 2 سببونو قایم مقام دی. ویلې دغه دلیل ته غوږ شوی. اگر چې دا دواړه په ظاهر کې د یو سبب د وجې نه تانیث معلومیږي یعنی دوی کې یو سبب راغلی د الف منصوره یا الف ممدوده. صحیح شه.
لیکن بیا هم دا غیر منصرف دی ویلې ځکه چې دلته تانیث بالالف د دوو سببونو قایم دی یوه وجه خو دا ده چې دغه په اخره کې الف مکسوره ده یا الف ممدوده ده دویمه وجه شی ده چې د الف چې ده دا کلمې ته لازم ده مطلب دا چې د الف مکسوره وي که الف ممدوده وي دا د کلمې په وضع کې داخل ده لکه حبله دا خو حبلون مو نشو یلی همدارنګې حمراء دا خو حمرون مو نشو یلی بسم الله